خدای مې نه غلطوي دا خو سلیم دی خو دا او په دې حال دا خو سم سړی و که نه سلیمه دا ته څه شی کې ته او سیګرټ څکې ته خو به ما سره مدرسې ته تلې ما سره به سکول ته تلې تا ولې دا شروع کړه وروره ته د چا د ژوند نه څه خبرې په ما باندې څومره تکلیفونه دي د کور مشکلات هم دی غریبي ده وروره هلته ما ته فامیل را په غاړه دی او پیسې نشته بس راوځو وروره یو سیګرټ وڅکو بس په دغې باندې خپل ذهن بدل کړو بس قلارې ناست یو دغلته ځان ته نه نو ستا هغه ملګري څه شو هغه همیش به چې تا سره ګرځېدل هغې تا سره کوم کومک نه کوي یاره ملګرو په همدغې راواړولم او ښه ملګري نن سبا چیرته دي هر څوک دې خپې وخې وروره ګوره ورور که ته وایې چې په سیګرټ څکلو زما پام غلطیږي او زما ذهن ورسره فرش کېږي دا غلطه خبره ده دا څومره نقصانات لري کېدلی شي چې تا ته کینسر ولګي د خولې غاښونه دې خرابوي سږي دې توروي معده دې خرابوي دماغ دې خشکوي څومره نقصانات لري او ته وایې زما ورسره دماغ ښه کېږي یاره وروره دا نصیحتونه نور موږ ته مه کوه کور کې هلته پلار نصیحتونه کوي چې کوټې ته لاړ شو ښځه نصیحتونه کوي موږ راووتو چې دلته به ځان ته کینو یو سرګټی به وو دا ذهن به هم بدل شي دلته ته راغلې ته نصیحتونه کوي پرېږده مړه نه که زه تا ته هر څومره ووایم ته بیا هم څکې نه وروره بس پرېږده بس یو سرګټی و او دا ذهن هم ارام شي مړه هسې نه هم دنیا کې نور څه شی نشته غریبي ده دې سرګټ ته خو هم پرېږده سمه ده ته یو لسګون ما ته راکړه ماچس هم راکړه دا دې څه شی کې پیسې سوځې لیونی شوی خو به نه بې ما ته وایي لیونی لیونی خو ته چې پیسې سوځې پرېږده مړه دې خوا راکه لیونی زه یم او که ته دا اوس معلومیږي ما خو یو لسګون ته اور ورته که یو لسګون مې وسوځاو صرف اقتصاد ته مې ضربه ورکه نقصان مې ورکه او ته په ورځ کې څو ډبې څکې 2 ډبې ډبې په څو روپۍ دی په 10 روپۍ د 2 ډبو دې 80 روپۍ شوې او ته په ورځ کې 2 ډبې څکې نو ته هره ورځ 80 روپو ته اور ورچې هم پیسې سوځې او هم خپل ځان سوځې خپله زندګي تباه کې او هغه کور کې چې کوم ستا فامیل دی که نه او تا سره دومره غم دی هغه هم له ځان سره سوځې بله ورځ به درنه پوډري جوړي او هغه په چوکې تالاشۍ کې بیا پروت دی دونه طاقت او دونه زور به در کې نه د کلي ولس او خپلوان به درنه دونه حیا نه کوي چې بیا د خپل خور مور د خپل لور او د خپلې کورنۍ عزت وساتي زه ښه پوهېږم لیونی نه یم پیسې څوک نه سوځوي خو دا مې په دې خاطر وسوځولي چې زه تا له دا احساس درکم چې ته دا روزمره سیګرټ څکې که نه ته هم خپلې پیسې سوځوي او هم خپل ځان سوځوي اوس ته ووایه لیونی زه یم او که ته زه لیونی یم او هغه خلک لیوني دي چې نشه کوي او هغه خلک لیوني دي چې نشهیي توکي خرڅوي وروره زه ستا رور نه یم زه ستا ملګری وم خو اوس نه ځکه چې دا کمې نشې تماشې ته کې که نه دا د ملګري حق نه دی چې بل ته ووایي چې دا ته وکړه د هغې ملګرو نه دي زه نه یم چې تا ته ووایي چې سیګرټ وڅکه چرس وڅکه د ستا به ذهن بدل شي ځان قوي که هغه ستا ملګری دی همدا خو وایم زه که نه چې ښه ملګری د ښه ورور مثال لري وروره تا خو زما سترګې راویښې کړي زما ضمیر دې را ژوندی که ما ته او زما کورنۍ ته دې یو نوی ژوند ورکه ته خو زما ورور یې که نه نه زه به هغه وخت ستا ورور شم چې کله ته ما سره دا ژمنه او واده وکړې چې ته به نور نشې پرېږدې تماشې به پرېږدې بیا زما ورور یې زه تا سره ژونه کوم چې زه به نور نشه او تماشه نه کوم او دا سیګرټ چې زما ژوند تباه کوي زه نور دا نه څکمه ورک دې شي دا سیګرټه او وروره
الله تعالی د هر چا ته ستا غوندې یو ښه ورور او یو ښه دوست ورکړي. اوس زما وروره مې، زما ملګری مې او زما ځانه مې. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمندو کتونکو، څه مو چې په دې ویډیو کې وکتل دغه زمونږ او ستاسو په ټولنه کې روان دي کېږي. نو هغه ځوانان چې سیګرټ، چرس، آیس، شیشه، پوډر دغه شیونه څکي او دا فکر کوي چې زما پیغام غلطیږي یا پې زما هغه بوج کمیږي، خو نه، دا غلطه ده. ستا غم هم ورسره زیاتېږي او ستا بدن ته بېلابېلې مرستیاوې لګېږي. نو د دغسې نشهیي توکو نه کرکه وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو د نورو ملګرو سره یې حتما شریکه کړئ. والسلام.